السلام علیکم مرګرو. او اوس ته دا تاسو کوي هغه ایډیا د کم ځای پټی کړي په کوم ایډیو به چې مال هغه ګفټونه راتلو او د به مال لاس کې راکړه د اجازه چې یاره ته دا واله او ته دا ووایه چې یاره ما ته هغه امانت یې راورسېدی هغه کمې پیسې به چې مال راتلې او مال به را دغه کېدې ورته ویې اوس هغه ایډیانې ښکاره کړه هغه ایډیانې هم ټولې پټې کړي چې د چا ورسره واسطه راشي او د چا ورسره تعلق راشي نو تاسو ته به پته ولګي چې دا څنګه سړی دی. په 15 کاله کې د ما ته وي غاښونه دله لګوم، کله به یې راته وي کور دله جوړوم، چې کله به یې راته وي هغه خښتې هغه ځای ته کړه او هغه خښتې دغه ځای ته کړه او دا غاښونه به دله نن ولګوم. والله که زه ترې د څه په تمه وم خو سړی د غریب سړي هزار نالي. والله که چې د چا ورسره واسطه راشي څوک وایي په جړاګانو په ډمو پیسې د چا ورسره واسطه راشي او د چا ورسره تعلق راشي نو تاسو ته به پته ولګي چې دا څنګه سړی دی. په 15 کاله کې د ما ته وي غاښونه دله لګوم، کله به یې راته وي کور دله جوړوم، چې کله به یې راته وي هغه خښتې هغه ځای ته کړه او هغه خښتې دغه ځای ته کړه او دا غاښونه به دله نن ولګوم. والله که زه ترې د څه په تمه وم خو سړی د غریب سړي هزار نالي. والله که